السلام علیکم. د پښتو بیانونو او نعتونو اوریدو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. لایک کمنٹ اور شیئر مه هیروئ. مسئلہ باندې ځان پوهوئ حالاتې ګلونو وورئ سلوارې کریم د مدینې منورې جانان د مدینې په بازار کې روان دی وی فرمایي یا الله د هغې چا سره مینه وکړه چې څوک د حسنین سره مینه کوي. ام سلمان رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی اور حضور علیہ السلام زما دروازے لراغے ام المؤمنین زمانگو استاس مور بئی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی سرور کنن ما کرراغے آقا مولا فرمائل ام سلمہ جبریل علیہ السلام زما سر دے نن با مستاپا گور کی ستاپا کمر کی زان لمشغلا کو تدلار وربن کا ترسو پور چیز دا کمری راوت لینے سوکم دن نمرا پریدا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نا دلار وربن کرلو دروازی سربلان دا لگلا دا تیرے دلا رحمان بابا فرمائی ما سہر سبالی دلو دا چامخو چھ میں درست و رزق نلید داستا مخو وی خدای خبر چھ بچا میں نظر لگی دلو چنن میں یار نلید ما دادرس ما سہر سبالی دلو دا چامخو چھ میں درست و رزق نلید داستا مخو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی لگلا دا چی تیر شوا درواز اٹھ کے اندلا آواز میں ورک سوکے ابی زیمہ امام حسین ما سنگر آگے بچے ابی زخپل بابا گورم ما زخپل بابا گورم داغ دیدن لراغلے بچے حضور منع کری دا اس امام حسین نہ واپس کے دیشی نہ پنیا زور روڑیشی پجڑاش چھ پجڑاش یو دمی وطور لرکا چھ وطور لرکا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور دو گلاوی دوسرا دا سرور کونین پتر ربان آوان شلو دندن زما کمری لورغیم رچی دا کمری دروازی تو رسید المن دا حضور ما تشاوا مخام خود جبریل علیہ السلام ناستو رچی دروازی تو نزدی شما چی امام حسین تو کتنو چھتا قیدو جہان دو گرود پاس ناستو ازت دروازی دنی دیر شمورت لے او امام حسن دنی کدو گود پاس ناستو جبریل علیہ السلام مخراوانو یا رسول اللہ متوجی ہے چکر نظریم چھ متوجی ہے ماتا متوجی کی گئی متوجی ہے یا رسول اللہ دا امام حسین دے او دا امام حسین دے یو دم جبریل علیہ السلام خاموش
حضور فرمائے ولی جبریل علیہ السلام عرض کئی یا رسول اللہ ستاسو دم سال لڈیر مدرستو. جبریل السلام تو حضور خادم دے کنا حضور خادم دے؟ جبریل السلام خادم دے. جبریل علیہ السلام سر علم دیر دے کہ حضور سر دیر دے؟ حضور سر دیر دے. جبریل علیہ السلام عرض کئی یا رسول اللہ دیر مدرست استاد مثال لباد با دا امام حسین چننتا سرغی پغیگ دے دے بد کربلا پا میدان کی پہپل بن اللہ انبی دے بشید کی گی کربلا میدان بدد پوین رہی کی گی. یادم دا حضور رخلینا دا جڑا آواز روتلو امام حسین غیب ترانی دیکھ لو. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کلچی حضور علیہ السلام دماد کمرین راوت مبارک پوخ کلندو سترگی دا محمد رسول اللہ دا جڑان لڑکی وی امام حسین پلاس کی نیولو بلہ تی چکو لو کو راتے فاغے ام سلمہ دادا کربلا دا میدان خوری دی مال جبریل علیہ السلام روڑی دی دا بتا سلامانتی اور امام حسین دلا سونی وہ اور سرور کونین فرمائل ام سلمہ تب دی خور تا گورے کہ کل دا خور لکد وینو پسان سریشی پا اغورت بدا شہدادہ قربانی دا بدد شہادت لو یا نخی. ہائے ہائے جل جلالہ جل جلالہ جل جلالہ جل جلالہ. وقت تیرے دو 10 محرم الحرام راغے دیر عظیم داستان دے. وقت گورم خبر میں کربلا میدان لرا وشتا کربلا میدان راغے دری اویا کسان دا کربلا پا میدان کے خیمے خاکی کی پکی تور سرم دی نوجوانانم دی وارو وارو معصومانان دغیبو بچم پکی دی بنہ محرم الحرام بانی زینب رضی اللہ تعالی عنہ چیدہ امام حسین خور دا وی بنہ محرم الحرام بانی سپشولا وی زد امام حسین خیمیل ورلم وچی خیمہ کی موقع تنگی کی یواسی ناس یواسی تنہا زنانا بلا خیمہ کی دا حضرت عباس خیمیل ورغم وقت میں کہ خود حضرت عباس و فرمائل ملگرو سبال سا پروگرام دے سبال خود کربلا میدان گرمی گی امام حسین فرمائل وے دا ما ملگرو دا ما بخلی آئے حس کلبم پورز دا قیامت پتا سے اعتراض نکم زمانن وقت قربانی دا زب سبال دا خود پا میدان کی قربانی گم کہ دا خبر مادنی کے پاس ایک چاورے چلے ہوئے سہل
بز قربانی گم نو زنانا ہوتا چچا سر زنانا دی اگر دی محفوظ مقام تلارشی زما سے تیرا نشت دے ظلمو چگی کی چھے دا محمد رسول اللہ بچیا مونگ دا آگے آبا و اجداد بچیو دا مونگ نکال استاپ حضور دار قربان کھڑے ہو نن با کربلا کی مونگ پتا پانے قربانے زلانو چگے چھے امام حسین تو آیا چھے دا ڈیرہ بے مناسب دا چھے زدی دا امن پزے کے ناستیم زدی پکور کی دا بچو سر ناستیم زدی دا خوشحالی جن تیروم او دا فاطمت الزہرا ان گیندی دا کربلا پا میدان کی ولاڑی وی دا امام حسن او دا امام حسین بچی او دا غطور سر دی دا کربلا پا میدان کی ولاڑی امام حسین غمون کے مونگ ناری ناو زنانا بنند سرور کونین پولا خان قربانو میدان گرم شو امام حسین خورتو ویراش زینب دل تراش ما سرکینا وای رو رسے بیچی خوری دا ماستر کی اس ور غلی وی امال رسول اللہ مبارک خوب کرا گئے او ما تیوی چی بچیا غم نکی امتحان راگے اللہ صبر در کا خدے اجر در کا او غم نکی زحوزی کو سربانی ودا زحوزی کو سربانی ودا دزوانان شیخ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دزوانان تیاری دا کربلا دا میدان نوا پسین کی گی خورت وی زینب مولا یو چیز شکیش منو پما بجڑا لکے یو چیز شکیش ما تعالی اللہ مدر کرے دے ساپ امینو کی دما دا بابا جان بینا دا زنانہ با سنبال ساتے بے پردگی دے نونشی دے زنانوں دا پردی خیال ساتا اور چکم طرف دا اللہ منظور اگڑی پاک طرف دستا سو سفر بھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت اللہ وہی زدہ خیمی سراناستون زینب بی فرمائی پدی کی علی اکبر آگے بابا جانا میدان توزم امام حسین و تا پگڑی دا سر نتاو کا تورے ورکا بے ورزہ بچیا لگ لازت تیرے دا تیم کو پیندش پاک منٹ اوڑی پرواہ کو نکی لاس بسیش آواز راگے بابا مالا رامین لکے شاہ بارا شاہ امام حسین چھے والا گئے یہ اللو سینہ نیزے پدی سینہ کے خواہ ودا گیا اکبر اور بس نکا پروتو بابا نا نیزے میں دو سینی نو بس چھوڑ رہے گم لارا کی طاقت شدے دزوانے زور لام ترسو پور میں چی رضان نکسان نیوڑا نکڑی زن نبام دوڑان دیکھے گم کچھ کم ٹیم والا دانے زدہ دی سینین روشا نوی بابا نو دیر تگے ماں تندی پا مخار آخشتے ماں چرتا خوب بنی دی خیموں کی کئیوں کتو بدی روڑ رما پہ دیر کار کی امام حسین و تو فرمائل بشیہ زبا تعالی نن اگا جبا پخولا کی ترکم چیدے حضور نے جبی سر لگے دے دینا زبا تعالی نن اگا زبان درکم یودم امام
اللہ تعالیٰ عنہ خبر زبان اقدس دے علی اکبر پر خلم مبارکہ کے ورکل اور بیا پا میدان ورغے لگا لازہ چے تیرے دا انا للہ و انا الیہ راجعون مکمہ خبر خبر کئی تاسو تویم تاسو بم خبر کی فاطمہ الزہرا فرمائشی زما رور کل د خیمین وطو امام حسین 55 سال شپگ میاشتی د عمرو د سر پا وقتو کی یو وقت سپین نو د گیری پا وقتو کی یو وقت سپین نو او شکل د خیمین وطو او ولی اکبر پخیر کی آواخستو نو لی اکبر زوانی دیر لوڑوا نو دا پاگی کی راگست و غخبی ورپسی راخی شید کربلا پا میدان کی زینو فرمائی چی کرے دی خیمی تارا رسولو او ما امام حسین تو قتل نو دا سر پا وقتو کو دا گیری پا وقتو کی یو تور ڈکے نو پاتش مکمل سنشی اللہ امام حسین خیمے لراغے ورکوٹ معصوم دشمک میاشت دے امام حسین بغی کے راغل تیرے لکربلا دے میدان دے باہر طرف باسی اگر دا تنگ دا وجنا یو نری نری جڑا کولا دیلا دا دیا جس غر طرف مشغولو دا آگا دینا دا شمرو دا یزی فوجیانو یو فوجی خسیرا کشکلو او دا دغی معصوم دا دی وڑی وڑی مرین تیرو بیرو اتلو استبقینو یو سلطیان لسخشی امام حسین اخوڑی صدا پاس سلیزی امام حسین اخوڑی راغ پسی دبان مولا کریم تپریوتا مولا کریم زماد جن آخرنے دایو ارمان دے زخر پر دی حالستان ردائما خدا میں ارمان دے جتب زمان رضائے کنا زخر نرضائے کو جتب نرضائے کنا ما خام شو خلق تالاش کئی چا تالاش کئی سکینہ نشتا سکینہ بی بی نشتا دا امام حسین بچائی نشتا سکینہ بی بی یو خیمہ کی سکینے آواز آنگے بڑے خیمے نا سکینے آواز آنگے نبی بھی آواز وقت چا پسی کر دے وی سکینے پسے وی سکینہ خیمہ کے مگو رہی آغا بغیر دپلار دغیگی ننو دکیگی لاشی چکم دے امام حسین پروتے با دپلار بغیر کم لاشی اللہ با دپلار بغیر کم دی اور مرا شان شوا کہ حلق امام حسین لورا غواد ورد سکینے آگے سل گئی وغلے خلق چور نزدیش اللہ آگے پلار تسوی سکینہ بی بی خپل والد محترم امام حسین تو وی بابا نور کلب دی زودکو منو تبو دشوی نور کلب دی زودکو منو تبو رستو دشوی بابا نن پا جن کڑم بی ورد راکا چیتا زمان نوڑان سکینی بی بی دا اخپل سنلی دا مخبل بابا جان دا سنلو دا پاس ایک کبھی
تاریخ پر یہ خبر گواہ دے کہ امام حسین وینی تو اکڑی دی اور میدان نہ دے دے رہے میدان یزید گٹے لے کہ امام حسین گٹے لے دے آواز آ لگے لیکن شغلی دی دی ایمان نشی یزید میدان گٹے لے دے میدان امام حسین گٹے لے کہ یزید گٹے لے دے یزید دا پارا دا بدبختی دیرہ دا دا غد نم سردہ نفرت دیر دے کم نفرت ہوئے دا شاہ بشی نامہ یزید دا آواز آنا گئے دا شاہ بشی نامہ یزید دا سچلتا فسعوننا فزردوننا فلکنو خلق کہ پکم کلی و پکم گڑے وردی دا حسین نام براشی یا بدا حسن نام بھی یا بدا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد سرناستے ٹوپک و تماچوس والا سرناستے او د شپې 2 بجې کور ته راغې او ته دا تپوس نشې کولی ته څنګه پلاره ته خو ماته پلار نه ښکاري ته خو ډېر بې خونده پلارې ته خو ډېر غورځېدلې پلارې چې ته څنګه په کلاره ودې چې ستا زوی ستا نه پیدا بچی هغه لاس ته بنګړې اچولي دي هغه دې مرۍ ته چې کوم دی لاکټ یې اچولي دي هغه د مخ ځان لا د زنانو نه زیات سور کړی او د زنانو نه زیات سپین کړی او د خور نه لوی ویښته دي او تا هغه سره ډوډۍ خورې برابر ګورې خوشحالېږي چې او بچې میرے بچوړه میرے یہ کیسا بچہ ہے اور یہ کیسا باپ ہے دا سجی پکار خدا دی ستام ذمہ داری دا کنا دا ستا ذمہ داری دا چھ دا غلط میں خپل نبی ساتے دکا پا دکان دا عطاری سڑے عطار شی پا دکان دا عطاری سڑے عطار شی پا وہ رسوزی چی یار دا چالوار شی اولاد چې د غلطو خلکو سره کینی غلطی بس د کوي بیلمازو سره کینی ته ورته ګورې وغه روان دی ستا بچې د 1400 کالو دی د 1500 کالو دی بل ورسره کاکا را روان دی 45 ساله دی بل ورسره لالا ګردي شپاروا د 50 ساله دی او ستا ډوډۍ تېرېږي خېټه یې ښه سمه ده اوہو انعام دل در کول غواړي په دې 14 اگست باندې د کپ نه اسې پاتې شوې پلارا یا پلارا تعالی په دې 23 مارچ باندې خصوصي صدارتي ایوارډ پکار دی چې ستا بچی 14 ګوتې چولې دي ستا بچی د ملک تارونه چولې دي ستا بچی د ملک لاکټې غاړو تا چولې دي ستا د بچی د ملک یاران او دوستان دي سپکې د 500 کالو دي سپکې د 45 کالو دي سپکې د 55 کالو یاران دي او سپکې د 60 دي او ته خوشحالېږي چې زه خبر نه ما موبایل چاغسته تپوس ته نشو کولې موبایل چا واغسته تعالی پیزار چا واغسته تعالی بچی جامې چا واغسته تعالی ایزی لوډو چا کړې تا تا بچے دا دومره خرچا چې دومره خرچا خو سړی په پارا میں غوا باندې نه کوي دا تا باندې دا دوره خرچا کون کرتا ہے کس لیے کرتا ہے اس کا کیا مقصد ہے دغه سړی خو جماعت کې مسافر طالب لدا الله په نامه باندې په لس کاله کې چرته یو کاسه کې پخ کړی نه وروړي د خو چرته یو مسافر لا یو 50 روپے دا اللہ پا نامہ باندے پا تمام زندگی کے او دا تا باندے دا دمرا مہربان دے یہ کیا معاملہ ہے there is something wrong at the bottom مجھے تو دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے دال میں کچھ کالا کالا ہے